برېښنامل سره خپل سکه ورور څه وکړل او ولې یې د سندرو څخه منې کړه. که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. پښتو موسیقي او هر هغه څوک چې پښتو موسیقي ته راځي او وده ورکوي نو د دې اقدام هرکلی وکړئ، ځکه چې پښتو موسیقي به لا پسې پیاوړې شي او هم به لا پسې پرمختګ وکړي. په دې ټول پوهیږو چې په پښتو معاشره کې یوه پیغله موسیقي ته راتلل داسې معنا ورکوي لکه سر چې په تلي کې ګرځوي او هم ورته په پښتني ټولنه کې په بده سترګه کتل کیږي. همدارنګه یوه پښتنه پیغله سندرغاړي چې برېښنامل نومېده او واقعا ډېر ښه غږ یې درلودل، د خوږې ژبې میرمن په غږ کې یو خاص خوند پروت و. د میندې زړه ټکور وه، شهامت او بهادري ته یې سلام. خو په داسې یو ټولنه کې چې هلته پښتنو خوندو ته بلا ډېرې ستونزې پرتې دي او چې هغه دې د موسیقي هنر ته مخه وکړي، دا خو لا ډېره غټه خبر ده. برېښنامل چې په دویمه نغمه ښاپېرۍ باندې یاده ده او په لږ وخت کې د ډېرو مینوالو په زړونو کې ځان ته ځای پیدا کړی و. یو شاعر وایي خوب چې شجره د ښکلو وګوري ټول د ننګرهار وي چې دا ولي. او برېښنامل هم بیا د ننګرهار نه ده. برېښنامل به ویل زه په همدې افتخار کوم چې افغان یم او بیا د پښتنو په پښتو ټاټوبي کې پیدا شوی یم. لومړی سندره چې برېښنامل په خپل غږ کې زمزمه کړي هغه د منتظر صاحب شعر و چې وایي سپینه مې غاړه سپین مړوند سپین مې جانان دی، دا ښکلی وطن مې کابل جان دی. او په همدې سندرې ویلو سره یې د ډېرو مینوالو زړونه ترلاسه کړل. د برېښنامل په زړه کې تر ټولو لوی ارمان دا و چې په ګران هیواد کې تل تر تله سوله راشي او په ټوله نړۍ کې دې ځلانده اوسي. راګرځمه بیرته خپل اصلي موضوع ته چې برېښنامل د دومره استعداد او هنر په وجود بیا ولې له هنر نه لرې شوه. برېښنامل مخکې په تلویزیونونو کې نطاقي هم کوله او سندرې به یې هم ورسره ویلې. دغه تکړه هنرمنده هم د پښتنې معاشرې د شرم او غیرت ښکار شوه او همداسې د دې ورور ته چا پیغور ورکړ چې ته څرنګه ورور یې چې خور دې خلک روزانه د تلویزیونونو په پردې ګوري او پردی سړی یې غږ اوري. نو همدا و چې د دې هنر نه لري او اوس په کور ناسته ده او ویل کېږي چې یو منګل ته یې کوژده کړې هم ده. خو دا لومړی ځل نه ده چې له یوې هنرمندې سره داسې عمل کېږي. دا یوه لړۍ ده را روانه ده او ښه استعدادونه له خاورو سره خاورې کوي. ملګرو دا وه نننۍ ویډیو، که په اړه یې څه نظر لرئ نو له موږ سره یې په کمنټ کې خامخا شریک کړئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي او خوندورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.